مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې ابو نائله د خپلو خبرو په مابین کې دا هم ورته وویل چې زما سره دغه زما د رایې او نظر نور ملګري هم شته او زه غواړم چې هغه هم تا ته راولم او ته یو څه خواړه پر خرڅ کې او براعت یې هم وکړې. اوس نو په دغه خبرو کې محمد ابن مسلمه او ابو نائله د هغه خپل مقصد دپاره کامیابه سوه. هغه دا چې اوس دوی کولی سي چې وکعب ته د اسلحې سره ورسي او د ځانه سره ملګري هم ورسره بوځي، ځکه کعب هم د اسلحې په وړلو راضي سو، هم د ملګرو په وروستلو. یوه شپه چې د سپوږمۍ په رڼا روښانه وه او دا د هجرت د 3 کال د ربیع الاول د میاشتې د 14 شپه وه. دغه ډله ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته سره راټوله سوه او د خپلې نقشې د عملي کولو اراده یې ورته بیان کړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم تر بقیع الغرقده پورې د دوی سره راووتی او بیا یې ورته وفرمایل په بسم الله سره رهیسي او ویل الهي د دوی کومک وکړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل کور ته ولاړی او هلته لمونځ او د خپل رب سره مناجات کاوه. دغه 5 نفریزه ډله رهیس وه تر څو چې د کعب ابن الاشرف وقلا ته ورسېده. د قلا د باندې څخه ابو نائله ورغږ کړه. کعب ولاړ سو چې ورته راکښته سي. د کعب ښځه چې په دغه نږدې وختو کې یې غوښتې وه ورته وایي د شپې په دغه وخت کې ته چیرې ځې او ما داسې آواز واورېدی لکه د هغه څخه چې وینې څڅېږي. کعب ویل دا زما ورور محمد ابن مسلمه او زما رضعي ورور ابو نائله دی او یو باعزته شجاع سړی که د چړو ووهلو ته وغوښتل سي باید دغه دعوت قبول کړي. او بیا نو کعب په کبر او غرور د قلا څخه په داسې حال کې راکښته سو چې ډېر عطر یې استعمال کړي وه او د سر د وریښتانو څخه خوشبویي پورته کېده. د کعب تر راوتلو د مخه ابو نائله و خپلو ملګرو ته ویلې وه کم وخت چې کعب راسي زه تر وریښتانو نیسم او وریښتان یې بویوم. هر وخت چې تاسې په دې پوه سواست چې ما تر وریښتانو ښه ټینګ ونیوئ نو یې په تور وهئ. اوس چې کعب راکښته سو تر څه وخته یې د هلته خبرې سره وکړې او بیا ابو نائله ورته وویل یا ابن الاشرف نه غواړې چې شعب العجوز ته ولاړ سو او دغه پاته شپه هلته مجلس سره وکړو؟ کعب ویل ستاسې خوښه ده. نو سره رهیس وه. پر لارې ابو نائله ورته وایي تر دغه عطرو چې نن شپه تا وهلي دي خوشبویه عطر مې نه دي لیدلي. کعب د دې خبرې د اورېدلو سره په فخر وویل زما سره د عربو تر ټولو ښځو خوشبویه ښځه ده. ابو نائله ویل اجازه راکوې چې سر دې بوی کم؟ کعب ویل هو. ابو نائله لاس د ده په وریښتانو نه ایستی، ده یې وریښتان بوی کړه او د ده ملګرو هم وریښتان بوی کړه. تر یو څه تګ وروسته ابو نائله ویل زه غواړم چې بیا دې وریښتان بوی کړم. کعب وایي هو بویه که.
د چې لاس په وریښتانو ورننه ایستي ټینګ یې تر وریښتانو ونیوي او پر ملګرو یې غږ کړه وهي دا د الله دشمن. په دغه وخت کې د شاوخوا څخه په تورو ووهل سو مګر دې تورو د کار وانه چاوه. محمد ابن مسلمه چې یو تبرزل ورسره و په هغه ووهه څو دغه د الله دشمن ووژل سو. خو دغه وهلو سره کعب یو دونه لو چغه وکړه چې شاوخوا ټول خلق واورېده او داسې قلا نسو پاته چې پر هغه دی اور نسبل. خلقو د قلاو پر سرو اورونه بل کړه چې دا د جمع کېدو او آماده کېدو علامه و. د مسلمانانو 15 نفریزه ډله د مدینه منورې پر طرف رهیس و. خو په دغه نفرو کې حارث رضی الله تعالی عنہ د خپل ملګرو په تورو زخمی شوی و او ویني ځنی بهیده د خپل ملګرو تر شا پاتې سو. هغه نور ملګری چې حرة العریض ته ورسېده ویل د چې حارث د دوی سره نسته نو یو ساعت دالته انتظار ورته وکي څو هغه هم چې قرار په دوی پسې و را ورسېدی. حارث یې پر اوجو ور سره واخستي څو و بقيع الغرقد ته ورسېده او هلته په لوړ आवाज تکبیر ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تکبیر واورېدی او پوسو چې کعب یې وجلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم تکبیر ووایه. کم وخت چې اصحاب کرام ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تور ورسېده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل افلحت الوجوه یعنی کامیاب اسولاست. دوی ویل ووجهك یا رسول الله او دغه طاغي سر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې پرمځکه ور وغورځاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل حمد ووایه او د حارث پر زخم یې ورټکړه. هغه زخم ځای پر ځای جوړ سو او بیا یې هیڅ کله تکلیف ورنکړي. کوم وخت چې يهود د طاغي کعب ابن الاشرف په وجلو خبر سو د دوی په عنادي او حسدي زړو کې نور هم ډېر ډېر سو او په دې پوسوه هر هغه څوک چې امن خرابوي په خلقو کې تشویشونه پیدا کوي د خپل وعدو او عهدو احترام نه کوي که نصیحت فائدہ ورته ونه کړه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو په مقابل کې د قوت د استعمالولو څخه هیڅ دریغ نه کوي. نو يهودو دغه خپل یاغي او طاغي مشر په وجلو هیڅ هم ونه ویل بلکې نور هم آرام سو او پر خپل عهدوی د وفا کولو اظهار کاوه. دغه افعی ماران په تلوار په خپل غارونه نه وتل چې په هغه کې خپل ځانونه پټ کړي. په دغه ډول سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر یو څه وخت د داخلي خطرو څخه وهغه خارجي خطرو ته تر یو اندازې فارغ سو کم چې تر مدینه منورې د باندې د پیښېدو توقع کېده او مسلمانان د ډیرو هغه داخلي ستړیاو څخه هوساس و چې کله نه کله به ورته پیښېده. او په دغه وخت کې یعنی د بدر او احد په مابین کې د حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه واده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لور حضرت فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها سره وسو او دا هغه مشرف ترين او مکرم ترين واده دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لور حضرت فاطمه الزهراء هغه چې په شرف او عزت کې بد دې مثل ډیر لږوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکاد زوی او هغه نږدې ملګری سره کیږي. اوس نو د فروع یا بحران د غزا بیان بدرته وک. ورون تاسو ته معلومه ده چې د هجرت دریم کال داخل سو. نو د هجرت د دریم کال د ربيع الاخر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو بل جنگي دوره د 300 نفرو اصحاب کرامو په ملګرتیا د مدینه منورې و جنوبي طرف ته د قریشو و یوې قافلې ته چې د یمن څخه را رهیوه ورووته چې دغه مځکه ته بحران ویل کیږي او د فروع په منطقه کې واقع ده. څنګه چې قافله د مخه تیر شوی و نو جنگ ونسو خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه وتلو په سبب کې روایتونه مختلف دي. څوک وایي چې د قریشو قافلې ته ورتلیو او څوک وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسېدی چې بني سلیم د مسلمانانو د جنگ لپاره سره جمع شوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو تر حمله د مخ ورووتی. بني سلیم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورتک خبر سو سره و پاشل سو او لاړ. خو اول روایت صحیح دی
ځکه د بني سلیم کورونه د فروع و طرف ته نه دي بلکې بني سلیم په نجد کې پراته وه. بیا نو د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سریه یا ټولي، دغه سریه هغه آخرنی او کامیاب ترینه واقعه ده چې د هجرت د دریم کال د جمادی الاخر په میاشت کې د احد تر غزا د مخه پیښه شوه. ورونو د بدر تر غزا وروسته و قریشو ته لوی تکلیف او تشویش پیښ شو، ځکه قریشو نه صنعت درلودی نه زراعت، نو د دوی ټول ژوند په تجارت سره و او مهم تجارت یې د شام و طرف ته و. خو مدینه منوره د شام په لار کې ده، یعنی مدینه منوره د مکې مکرمه او شام په مابین کې پرته ده. اوس نو قریش خپل قافلې په بیغمه زړه نسی لېږلی، ځکه قافله باید خامخا د مدینه منورې پر لار تېره سي او هلته یې مسلمانان راګرځوي. نو خود قریش په غم او تشویش کې دي. صفوان ابن امیه هغه چې ورور او پلار په بدر کې ووژل شو، قریشو دغه صفوان د دغه کال د تجارتي قافلو د مشرتوب لپاره انتخاب کړ. اوس نو صفوان و قریشو ته وایي محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د ملګرو زموږ تجارت پر موږ بند کړي، موږ نه پوهیږو چې موږ د په اصحابو څه او د ساحلي لارو خلق هم ټول د ملګری سو. اوس زه نه پوهیږم چې پر کومه لار ولاړ سم، که موږ د لې په خپل کورو کې پاتې سو خپل سرمایه خورو هیڅ شی نه را پاتې کیږي. او تاسو پوهیږئ چې په مکه مکرمه کې زموږ ژوند په تجارت سره دی، چې په دوبي کې شام ته ځو او په ژمي کې یمن ته ځو. پر دې موضوع بحث وسو، څو اسود ابن مطلب و صفوان ته وویل د ساحل لار پرېږده او د عراق لار ونیسه چې دا ډیره اوږده لار وه. یوار به قافله د عراق پر طرف تله او بیا به د هغه ځای څخه په نجد کې تېرېده، بیا به شام ته تله چې دغه لار د مدینه منورې په شرقي طرف کې د مدینه منورې څخه ډیره لري تېرېده او قریشو ته دغه لار هیڅ نه ور معلومه. نو اسود ابن مطلب و صفوان ته وویل چې فرات ابن حیان در سره ملګری چې هغه دغه لار درشي. قریشو د دې قافلې خبر ډیر پټ ساتلی و، هیڅوک نه خبر چې قافله کله او د کومې لارې څخه ځي. خو سبحان الله الهي قدرت دی، دغه قافلې او د تګ د لارې خبر مدینه منورې او مسلمانانو ته ورسېدی. هغه داسې چې یو د مسلمانانو څخه چې سلیط ابن نعمان نومېدی چې مسلمانو په کفارو کې د جاهلیت د وختو څخه یو آشنای درلودی چې د هغه نوم نعیم ابن مسعود او مشرک دی. دغه نعیم ابن مسعود د خندق په غزا کې ډیره جالبه قصه لري چې پر خپل وخت به درته بیان سي او هغه وخت مسلمان سو. خو اوس دغه نعیم مشرک او د کفارو سره دی. نو سلیط ابن نعمان مسلمان د نعیم ابن مسعود مشرک سره د شراب چښلو په مجلس کې ناست دی او شراب سره چښي. البته تر دغه وخت شراب نه و حرام سوی. نعیم ابن مسعود نشست او دته د قافلې حال پرور معلومو، د نشه په حالت کې پر خبرو راغلی، د قافلې د لیږلو حال بیانوي، مګر سلیط نه دی نشه. د بیا په پوښتنو شروع وکړ څو د قافلې پر حال په تفصیل سره ځینې معلوم کړي چې کله رهیسوه او پر کومه لار ځي، څو نفره او څو مالونه ورسره دي. کوم وخت چې سلیط پوره معلومات حاصل کړ نو فورا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ټول قصه ورته بیان کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ډیر ژر یو سل نفریزه ټولی جوړ کړه چې مشر زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه. زید هم په ډیره چابکي سره د قافلې لارې ته ځان ورساوه چې پر قافله یې ناببره په داسې وخت کې حمله وکړه چې هغو په نجد کې د یو اوبو سره اړول چې هغو اوبو ته قرده ویل کېده. مسلمانانو ټول قافله ونیول. صفوان او د ملګرو چې هیڅ دا فکر نه کاوه چې مسلمانان دي په لار کې ورته ولاړ وي نو بیله تیښتې بل څه نه ور پاته. کفار د عراق پر طرف رهیوه، مسلمانان هلته څه غواړي؟ دا هیڅ امکان نه لري چې مسلمانان دي په مخه ورسي. دوی په بیغمه زړه اړول چې ناببره حمله پر وسو. نو صفوان او هغه د قافلې ساتونکي بیله کم مقاومته ټول وتښتېده. قافله یې سره د هغه مالو چې پکښې وه پر میدان پرېښول.
مسلمانانو ټوله قافله په غنیمت واخیسته. 100,000 د سپینو زرو درهمه، اوښان، مالونه، ټول شیان چې دا و مسلمانانو ته لوی غنیمت. حتی هغه د قافلې لارښوونکی فرات ابن حیان یې هم بندي ونیوی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هغه څخه چې د قافلې څخه خمس ویستی، نور قافله د ټولي پر افرادو تقسیم کړ او فرات ابن حیان مسلمان شو. دغه حمله پس له بدر څخه و قریشو ته یو بل غم او مصیبت شو. په دې نور هم تشویش او پریشانی زیات شو. اوس نو د قریشو مخته دوی لارې دي، یا بخپله سرکشي او کبریا پریږدي، د مسلمانانو سره به د صلح او مسالمت لار اختیاروي، یا به داسې جنگ کوي چې په هغه سره خپل بایللی مجد او پخوانی عزت لاس ته راوړي، او د مسلمانانو قواوي داسې تت او پرکي چې نه پر دوی او نه د دوی پر قافلو تسلط ولري. خو د مکې مکرمې مشرکانو دغه دوهمه د جنگ لار اختیار کړه. پر دې ټینګار کاوه چې خپله بدله واخلي او د مسلمانانو سره د مقابلې دپاره باید پوره آمادګي ونیسي او پر مسلمانانو باید د دوی په کورو کې حمله وسي. نو دغه د قافلې اخیستل او هغه نورې پخوانۍ واقعې د دې سبب وګرځېدې چې د احد غزا یې په وجود راوړه. د احد د غزا یا د یوه نیستي کوونکي جنگ دپاره د قریشو آمادګي. پس له هغه څخه چې قریشو د بدر په غزا کې شرمونکی شکست وخوړی، مشران او سرداران یې ووژل شوه، نو قریش د قهر څخه سره ایشي او په زړو کې د انتقام او بدلې اخیستلو اور بل و. حتی قریشو د بدر پر وژل شویو کسانو ژړا منع کړه او ویل د بندیانو د خلاصون دپاره پر فدیه ورکولو هم تلوار مه کوئ. دا د دې دپاره چې مسلمانانو ته د دوی د درد او غم اندازه نسی معلومه. نو د بدر تر جنگ وروسته قریشو پر دې اتفاق وکړي چې د مسلمانانو پر ضد به یو عمومي داسې جنگ جوړوي چې د دوی زخم ور جوړ کړي او د دوی د انتقام تنده ورماته کړي. نو یې د دغسې جنگ دپاره د تیاری او آمادګۍ په نیولو شروع وکړي. د قریشو په مشرانو کې عکرمه ابن ابي جهل، صفوان ابن امیه، ابو سفیان ابن حرب، عبد الله ابن ابي ربيعه هغه کسان و چې د جنگ کولو دپاره په ډیر شوق او حماس کې و، او د دغه جنگ د کامیاب کولو دپاره هغه اول کار چې دوی وکړي هغه دا و. کومه قافله چې ابو سفیان د مسلمانانو د حملې څخه خلاصه کړه او د بدر د جنگ سبب وګرځېده، د مشرکانو مشرانو هغه قافله د ځان سره وساتل او د هغې و مالکانو یا هغو کسانو ته چې په دغه قافله کې حصه درلوده وویل: یا معشر قریش، محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستاسې سره ظلم وکړي، ستاسې سرداران او مشران یې ووژل، په دغه مال سره د جنگ دپاره زموږ کومک وکړي، شاید چې موږ خپل انتقام او بدله واخلو. هغو هم دا قبوله کړه. اوس نو دغه قافله چې زر اوښه پکښې وه او د سرو زرو 50,000 دیناره یې د مالو قیمت و، دا ټوله د راتلونکي جنگ دپاره کښېښول سوه. الله عز وجل د سورة الانفال په 46 نمبر آیات کې فرمایي: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. یعنی بشک هغه کسان چې کافران دي خپل مالونه د دې دپاره مصرفوي چې خلق د الله جل جلاله د دین او لارې څخه منع کړي. ژر ده چې دوی به دغه مالونه د دغه مقصد دپاره مصرف کړي، خو دغه مصرفول به د دوی دپاره یو حسرت او پښیماني وي، ځکه مالونه به مصرف سي او مقصد به په حاصل نسی او بیا به په آخر کې هم دوی مغلوبه سي. پس له هغه څخه چې دغه تجارتي مالونه یې د راتلونکي جنگ دپاره تخصیص کړه، نور هم د خدای هست موضوع شروع سو او خلقو هم پوره مالی کومک وکړي. دا خو مالی او مادي حالت و چې ډېر ښه مخته ولاړی. بیا نو قریشو د شاوخوا په ټولو قبایلو کې لکه د احابیش قبیله، کنانه او اهل تهامه، نجد او غطفان کې اعلان وکړي: هر څوک چې زموږ په ملګرتیا د مسلمانانو سره په جنگ کې حصه اخلي هغه کولای شي چې راسي. یوازې دا نه چې اعلان یې وکړي، بلکې په خپله ابو سفیان و غطفان ته ورغلی.
هغه غطفان چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حمله پر کړې و او موږ یې لږ د مخه بیان درته وکړو. غطفان هم نفر ورکړه چې په دې جنگ کې د ابو سفیان کومک وکړي او بیا ابو سفیان د حبشان و قبیله ته ورغلی. هغه هم د نفرو کومک ورسره وکړ. ابو سفیان د هر چا څخه کومک غواړي او د هر ځای څخه نفر راټولوي. حتی صفوان ابن امیه هغه ابو عزه شاعر کوم چې د بدر په جنگ کې مسلمانانو بندي ونیوي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیل پدیه په دې شرط الکی چې بیا به د مسلمانانو پر ضد نه جنگیږي او ده هم دغه وعده وکړه. نو صفوان دغه ابو عزه په دې راضي کی چې پر قبیلو ګرځه او په خپل اشعار سره خلق د مسلمانانو پر ضد پاروه. او صفوان دا وعده ورسره وکړه کته د جنگ څخه ژوندۍ راغله دونه مال بدرکم چې په یو ور به غنی کم او کوه وجل سوی ستا د لونو نفقه د همیش لپاره پر ماده. ابو عزه هم دغه سودا قبول کړه. قبیله پر قبیله ګرځېدی او په خپل اشعار سره خلق د مسلمانانو و جنگ ته تشویقول. همدارنګه قریشی یو بل شاعر هم دغه وظیفه د لپاره انتخاب کړي چې هغه مسافع ابن عبد مناف الجمحي. په خپل ابو سفیان پس له هغه څخه چې د سویق د غزا څخه په خالی لاس راغلی په عوض د دې چې مسلمانانو ته ضرر او تاوان ورسوي د خپل ډیر غذایی مواد پر لارې وغورځول او بیا تر هغه وروسته چې د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ د ټولۍ په سبب و قریش ته هغه مالی تاوان ورسېدی چې د دوی د اقتصاد ملای ورماته کړه. په دې کارو ابو سفیان او د قریشو نور مشرانو ته دون غم او تشویش پیښ وو چې اندازه نسی بیانېدلای. نو ځکه قریشو د داسې جنگ د پاره چې د دوی او مسلمانانو په مابین کې فیصله کوونکی وي په ډیر تلوار او جدیت سره آمادګي نیول او ژر په تلوار سره خپل کارونه مخته بیایي. اوس چې د بدر د غزا پوره یو کال تیر شو په دغه موده کې قریشو وکولای سوای چې خپل لشکر او اسلحه تیار او آماده کړي. قریشو د درو زرو جنگي نفرو لشکر جوړ کړي چې دا په خپل قریش د دوی حلیف قبیله احابیش او نور و. قریشو ته ډیر لوی لشکر راټول شو. یو کال د مخه په بدر کې د کفارو شمیر 1000 نفر وو او اوس 3000 نفر سو چې دا د خلقو پر راټولولو او جمع کولو د ابو سفیان قدرت ښکاره کوي. او د قریشو مشرانو په دې جنگ کې شذ هم ورسره رهي کړي ځکه د دوی په فکر دا کار په جنگ کې د خلقو د ثابته پاتې کېدو سبب ګرځي او دغه شذ شمیر 15 تنیو. د دې لشکر د نقلولو حیوانات 3000 اوښان و او 200 د آسانو سپاره ورسره و. د ساتنې اسلحه 200 زغری و. د لشکر عمومي قومندان ابو سفیان ابن حرب دی. د آسانو د سپرو قومندان خالد ابن ولید دی او د معاون عکرمه ابن ابي جهل چې دغه دواړه په هغه وختو کې د خپل پلرو پر دین یعنی پر شرک و. د مکه مکرمه دغه لوی او مسلح لشکر پس له دغه ټولو تیاریو څخه د مدینه منورې پر طرف حرکت وکړي. په خواني انتقام او کامل غضب دغه لشکر په زړه کې د بغض او عناد ورونه بل کړي و. د دوی د حسد دک او زخمی زړه ته تر هغه شفا نصرت لای تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول مسلمانان و نه وژني او د اسلام دین نیست او نابود نکي. عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا چې په مکه مکرمه کې دی د قریشو دغه حرکتونه او عسکري آمادګي تر نظر لاندې نیولې دي. کوم وخت چې د لشکر حرکت وکړي عباس رضی الله تعالی عنہ په ډیر تلوار سره یو لیک ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ولېږي چې په هغه لیک یې د لشکر ټول حالات په تفصیل سره لیکلی و. د عباس رضی الله تعالی عنہ قاصد هم دغه لیک پر رسولو کې ډیره چابکی او چالاکی وکړه تر داسې اندازې چې د مکه مکرمه او مدینه منورې تر مابین 1500 کیلومتره لارې په درو ورځو طی کړه او لیکي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې په دغه وخت کې په مسجد قباء کې ورکړي. لیک ابي ابن كعب رضی الله تعالی عنہ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ووایي
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال په پټولو سره امر کوي او په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر ژر و مدینه منوره ته ولاړی. هلته د مهاجرینو او انصارو مشران سره راټول کړ. مشوره ورسره کوي چې موږ باید څه وکړو. ټوله مدینه منوره د تیارسۍ په حالت کې ده. مسلمانان حتی د لمانځه په وخت کې هم اسلحه د ځان څخه نه لري کوي. د انصارو یو ډله چې سعد ابن معاذ، اسید ابن حضیر او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم پکښې وه. مسلح د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې دپاره ودرېده. شپه به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور و مخته د اسلحې سره تیرول. پر هغه لارو چې د باندې څخه مدینه منورې ته راتلې د مسلمانانو مسلحې ډلې ودرېدلې د پاره د دې چې په بې خبري کې حمله پر ونسي او د مسلمانانو ګشتي پیرې شروع شوه. د هغو لارو پر شاوخوا ګرځېده چې د دې احتمال وو چې مشرکان دې د دغه طرفه حمله وکړي. د مشرکانو لشکر چې د مکې مکرمې څخه راووتی د مدینې منورې پر عمومي لار رهي وو. کم وخت چې ابوا ته ورسېدی دلته هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه وقوم ته دا مشوره ورکړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مور قبر وشني او دا د قبر څخه راوباسي. خو د لشکر مشرانو دا مشوره رد کړه او د دې کار د عواقبو څخه وبېرېده. ویل که دا کار شروع سو په نتیجه کې موږ تاوانیان کیږو. لشکر بیا هم د مدینې منورې پر لار رهیدي څو و مدینې منورې ته نږدې سو. دلته د لارې وراسته طرف ته واوښته ترڅو چې د احد وغره ته نږدې یې په یوه ځای کې واړول چې عینین ورته ویل کیږي. د کفارو لشکر پر دغه ځای د جمعې په ورځ چې د هجرت د 3 کال د شوال د میاشتې 6مه ورځ وه واړول. د مدینې منورې استخباراتو د مشرکانو د لشکر خبرونه او حالات پرله پسې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړل ترڅو چې دغه آخري خبر چې د کفارو د لشکر د اړولو حالات و هم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېده. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو مشورتي عسکري مجلس جوړ کړ چې په هغه کې د موقف د اختیارولو دپاره رأی او نظریه بیان شوه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه مجلس په هغه خوب خبر کړي چې دا علیه الصلاة والسلام لیدلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما خوب ولیدی او خیر می ولیدی و می لیده چې یوه غوا حلالیږي او زما د تورې په څنډه کې مې یو مات ځای ولیدی لکه هغه غاښ چې وتلی وي او و می لیده چې ما خپل لاس په یوه قوي زغره نه ایستی. اصحاب کرام وویل یا رسول الله د دغه خوب ترجمه دې څنګه وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د غوا حلالېدل زما په اصحابو کې مرګ او وژنه ده. دا چې زما د تورې غاښ وتلی دی زما د اهل بیت څخه یو نفر وژل کیږي او زغره مدینه منوره ده. نو زما رایه او فکر دا دی چې د مدینې منورې څخه به نه وځو. که مشرکان پر دغه خپل ځای پاته وي په ډېر بد ځای کې دي او که مدینې منورې ته را داخل سوه مسلمانان به د مدینې د کوڅو په خلو کې جنگ ورسره کوي او ښځې به د کورو د بامو څخه جنگ ورسره کوي. دا زما رایه ده. عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین چې و دې مجلس ته د خزرج د قبیلې د یوه زعیم په صفت سره راغلی و. هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه رای سره موافق سو. خدا معلومه خبره ده چې د ده موافقت په دې سبب نه و چې دغه رای د عسکري نظره صحیح رای ده بلکې د ده اصلي مقصد دا و چې بې له دې څخه چې څوک د ده په منافقت پوه سي دی د جنګ څخه خلاص سي. نو د الله جل جلاله دا اراده وه چې دی او د ده ملګري د اول وار دپاره د مسلمانانو په حضور کې رسوا او شرمنده کړي او د دوی څخه هغه پرده ایسته کړي چې دوی په هغه سره خپل کفر او نفاق پټاوه او مسلمانان د ډېرې سختۍ په حالت کې هغه افعی ماران وپېژني یا هغه شاماران وپېژني
چې د دوی په لستونو او کالو کې ګرځېده. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رای تر اوریدلو وروسته اصحاب کرامو د خپل رایو په وړاندې کولو شروع وکړه. په اصحاب کرامو کې چې اسلامي احساسات پارېدلي وو او ځینې خو یې هغه کسان وو چې د بدر په ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره نه ووتلي. هغه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د وتلو مشوره ورکړه او د وتلو د پاره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته زاری هم کوله. حتی یو وویل یا رسول الله موږ د دغه ورځې تمنا درلوده او د الله عز وجل څخه مو په خواستو غوښته او الله جل جلاله دغه ورځ موږ ته راوسته. موږ زموږ و دشمنانو ته وروباسه چې دوی ونه وایي چې موږ د دوی څخه وبېرېدو. دغه خلقو په جمله کې انس ابن نضر رضی الله تعالی عنه ولاړ شو. دغه انس و بدر ته نو حاضر شوی ځکه د خیال نه وو چې جنگ پیښیږي بلکې د ګمان د قافلې وو. مګر کم وخت چې هلته جنگ پیښ شو او هغه پای ته ورسېدی او دوی نو پکښې حاضر نو ډېر خپه او غمجن شو او هغه وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور یو خبره وکړه. ویل دا اول جنگ وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پکښې حاضر وو او زه نسوم ورته حاضر. په والله که پس له نن ورځې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قریشو سره جنگ وو هغه کار چې زه کوم الله جل جلاله به وویني. دا نه چې تاسو به وویني بلکې ویل هغه کار چې زه کوم الله جل جلاله به وویني. اوس چې قریش راغله او د احد سره یې واړول د احساس او حماس و جنگ ته ایشي او غواړي چې هغه خپل وعده پر ځای کړي. ویل یا رسول الله و کفارو ته وروځو. دغه متحمسینو په مقدمه کې حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. هغه چې د توري جوهر او هنر یې په بدر کې ښکاره شو. هغه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تول قسم می دی په هغه ذات وي چې پورتای کتاب نازل کړی دی چې تر هغه به خواړه و نه خورم ترڅو تر مدینه د باندې په خپل توره د دوی سرونه و نه وهم. د ډیرو صحابه کرامو رایه دا و چې باید ورووځو ځکه که موږ په مدینه کې کښېنستو کفار به وایي چې مسلمانان وبېرېدل. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رایو د اغلبیت په مقابل کې خپل رایه او نظر پرېښاوه او پر دې فیصله وسوه چې د مدینې منورې څخه وروځو او په ښکاره میدان کې ورسره جنګیږو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امامت د جمعې لمونځ ادا شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خلقو ته نصیحت وکړي په جد او جهد سره امر کړ او وی فرمایل کوم صبر وکړي کامیابی ستاسو ده او خلق یې امر کړ چې د دشمن د مقابله لپاره تیار او آماده شي. خلق په دې امر سره ډیر خوشاله شو. بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امامت د مازیګر لمونځ ادا شو. په دغه وخت کې مسلمانان سره راټول شوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل دوه ملګرو ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما په ملګرتیا کور ته ننوتی. خپل اسلحه را واخسته دوی زغری واغسته یعنی یو پر بل سربېره چې د دې څخه دا معلومیږي چې جنگ به ډیر شدید او خطرناک وي. خول یې په سر واغستی. خول د اوسپنې د زنجیرانو څخه جوړیږي چې سر او غاړه پکښې پټ وي. توره یې په ځان وځړول او بیا نو خلقو ته راووتی. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نن په کور کې د اسلحې په اغوستلو او را اخیستلو مشغول وو او هلته تر کور د باندې خلق د صلی الله علیه و آله وسلم د راوتلو په انتظار ولاړ و او په دغه باره کې خبرې سره کولې چې موږ ولې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووتلو ته مجبور کړ. چې د هغې جملې څخه سعد ابن معاذ او اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنهما و چې وخلق ته ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وتلو اراده نه درلوده او موږ ووتلو ته مجبور کړ. دا مو شکار ونه کوي. موږ باید داسې نه وای کړی. ټول پر دغه خپل کار پښیمانه دي او وايي خبره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته پرېږدي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور راووتی دوی ورته وویل یا رسول الله موږ دا حق نه درلودی چې ستا مخالفت وکړو. څرنګه چې ستا خوښه وي هغسې وکړه.
که دې دا خوښوي چې په مدینه کې پاته سو پاته بسو ستا د رای څخه مخالفت نه کوو. دلته په خلقو کې شک او تردد پیدا سو چې ووزو که نه ووزو، مګر په دغسې حالاتو کې شک او تردد نه دی پکار. د خلقو په جواب کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خپل مشهور قول وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یو نبی لره دا نشایي چې د جنگ لباس واغوندي او بیا یې بیرته وکاږي ترڅو چې الله جل جلاله د ده او د ده د دشمنانو تر مابین فیصله نوي کړي. خبره فیصله سوه، نور نو شک او تردد نه دی پکار. کم وخت چې انسان د یو شي قصد او عزم وکړي نور نو پر الله جل جلاله توکل کوي او په هغه کار شروع کوي. الله عز وجل د سورة آل عمران په 159 نمبر آیات کې فرمایي فاذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی کم وخت چې د یو کار د عملی کولو ټینګه اراده وکړي نو پر الله جل جلاله توکل وکړه او په هغه کار شروع وکړه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر و درو ټولوي ته وویشي. اوله ټولوي د مهاجرینو و چې د هغې بیرغ یې و مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. دوهمه ټولوي د اوس د قبیلې د انصارو و چې بیرغ یې و اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. درېمه ټولوي د خزرج د قبیلې د انصارو و چې بیرغ یې و حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. د مسلمانانو د لشکر شمیر ټوله 1000 نفره و چې په ټوله لشکر یې 100 زغرې درلودې. په دې لشکر کې عبد الله ابن ابي ابن سلول د منافقانو رئیس او د ډله هم ورسره دي. ځکه کپاته سي هغه د دوی باطنی خبث او منافقت ښکارا کیږي او خلق بوایي چې بے غیرت وو. اوس د لشکر سره ملګری دي مګر نه جنگ مقصد دی او نه د جنگ د پاره وځي، بلکې نور د نفاق مقصدونه لري چې لږ وروسته به در معلوم سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه 1000 نفري لشکر سره د احد و طرف ته رهیسو او په مدینه منوره کې د پاته خلقو د المنزو د امامت لپاره عبد الله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه پریښو. کوم وخت چې لشکر تر ثنیه الوداع تیر سو یو ټولیه ولیده چې د لشکر څخه جلاوه او په اسلحه ښه مجهزه و. پوښتنه یې وکړه چې دا څوک دي؟ ورته وویل سو چې دا یهود او د خزرج حلفا دي، غواړي چې د مشرکانو پر ضد په جنگ کې حصہ واخلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ایا مسلمانان سوي دي؟ ویل یا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا نکړه قبوله چې د اهل الكفر څخه دي پر اهل الشرك کومک وغواړي. نو د يهودو ټولي بیرته وګرځیدل. کوم وخت چې د مسلمانانو لشکر وهغه ځای ته ورسېدي چې شیخان ورته ویل کیږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې لشکر تر نظر وباسي. په لشکر کې ګوري چې هلته د لږ عمر یو څو هلکان ولیده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا ور معلومه سوه چې دغه هلکان د جنگ کولو طاقت نه لري، چې د هغې جملې څخه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، اسامه ابن زید، اسید ابن زهير، زید ابن ثابت، زید ابن ارقم، عرابه ابن اوس، عمرو ابن حزم، ابو سعيد الخدري، زيد ابن الحارثه الانصاري، سعد ابن حبه، براء ابن عازب. دغه ټوله د 12 کلو هلکان دي. دا یو ټوله مدینه منورې ته ولېږل، ویل تاسې باید په جنگ کې ګډون ونه کړئ. یو بل هلک چې عمر یې 14 کاله و او نوم یې رافع ابن خدیج و، هغه ته ویل ته هم کور ته ولاړ سه. هغه ویل یا رسول الله زه ښکاري یم، نشان ویشتلی سم، قسم ده چې زما غشي نه خطا کیږي، هر هدف چې راته ووایه زه ویشتلی سم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دته د دغه نشان ویشتلو په سبب اجازه ورکړه. یو بل هلک چې څومره نومېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل مدینه منورې ته ولاړ سه. هغه ویل یا رسول الله ودته دې اجازه ورکړه، حال دا چې زه تر دغه شتلی یم، کنه دغه اوس بستا په حضور زه او دی غیر سره وباسو، ته به ووینې چې څوک خښتلی دی. دی پرېږدې چې جنگ وکړي او ماته اجازه نه راکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ښه دی تاسې غیږ وباسئ. دوی هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور
غیږ وایسته او رښتیا هم سمره پر رافع غښتلی سو، نو سمره ته هم د جنگ کولو اجازه ورکړه. په دغه ځای کې چې د احد او د مدینې منورې مابین دی ماښام سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماښام او ماخستن منځونه دالته ادا کړ او دالته شپه تیره کړه. 50 نفره د لشکر د ساتنې لپاره موظف کړ چې د شپې به پر لشکر پیره کوي او شاوخوا به پر لشکر راګرځي. دغه 50 نفرې ټولي مشر او قومندان محمد ابن مسلمه الانصاري رضی الله تعالی عنہ، هغه چې د کعب ابن الاشرف د وجلو د ټولي مشر هم، او ذکوان ابن عبد قیس رضی الله تعالی عنہ خاص د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساتنه او پر هغه علیه الصلاۃ والسلام پیره پر غاړه واخسته. تر سپېدو لږ مخکې اسلامي لشکر د احد و طرف ته حرکت وکړي او په لار کې یې د سهار لمونځ ادا کړي. اوس و دشمن ته ډېر ورنږدې سوي دي، دوی کفار ویني او کفار دوی ویني. په دغه وخت کې عبد الله ابن ابی منافق هغه خپل خبيثه نقشه عملي کړ، غواړي چې د مسلمانانو لشکر سره وپاشي. د لشکر درېمه حصه د لشکر څخه جلا کړ او ویل موږ نه پوهیږو چې پر څه او د چی شي لپاره خپل ځانونه وژنو، او په ښکاره سره دا دلیل وایه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما رایه پرېښول او د نورو په نظر عمل وکړي چې د مدینې منورې څخه راووتی، نو زه هم جنگ نه کوم. او په دې کې هیڅ شک نشته چې د جلا کېدو سبب دا نه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نظر نه کوي عملي، ځکه د جلا کېدلو سبب که همدغه وای نو ولې د نبوي لشکر سره تر دغه ځای پورې راتلی، بلکې د هغه اول او شروع څخه به په مدینه منوره کې پاتې سوی وای. نو دغه منافق دغه سرکشي څخه اصلي او اساسي مقصد دا و چې په دغه باریک او نازک وخت کې د مسلمانانو په لشکر کې د دشمن په حضور اختلاف او اضطراب پیښ کړي چې د لشکر ډېره حصه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه جلا سي او د هغه پاتو کسانو معنویات یا روحیات ضعیفه سي، او دشمن دغه حال په لیدلو سره دلاوره او خوشاله سي. نو به دغه کار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د مخلصو اصحابو د پاره یو ختم کوونکی عمل وي، او د دوی تر ختمېدو وروسته به بیرته وده او د ملګرو د پاره د ریاست موقع برابر سي. نو خود منافق عبد الله او د ملګری 300 نفره د مدینې منورې پر طرف رهیس و او مسلمانانو ته وایي زه خو ځم او تاسې هم پسې راځئ. قریبه و چې دغه منافق د خپلو ځینو مقصدو په حاصلولو کې تر یو اندازې کامیاب سي، ځکه هلته دوې نورې ډلې چې یوه یې بني حارثه د اوس د قبیلې څخه وه او بله یې بني سلمه چې د خزرج د قبیلې څخه وه، دا هم د منافقانو د خبرو تر تاثیر لاندې راغله او پسې رهیس وه. سره د دې چې دغه دوې ډلې صادقه مسلمانان دي، بیا هم رهیس وې، خو الله عز وجل د دوی د زړه څخه هغه اضطراب او تشویش ایسته کوي، بیرته ثابته او قائمه پاتې سوې. 300 نفر منافقان بلاړ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره فقط 200 نفر مسلمانان پاتې سو. الله عز وجل په سورة آل عمران کې د 121 نمبر آیات څخه او په نورو رسنوي آیاتو کې دغه د احد د غزا حالات بیانوي، خو څوک دغه آیاتو په ترجمه تر هغو نسی پوهېدلی چې د احد د غزا معلومات ورته نه وي. الله عز وجل فرمایي وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، کوم وخت چې ته د ورځې په شروع کې د خپل کور راووتې او د مؤمنانو د پاره د په احد کې د جنگ ځایونه تیارول، او الله جل جلاله ښه اورېدونکی او پر ټولو حالاتو ښه عالم دی. ورونو د آل عمران په صورت کې دا هغه اول آیات دی چې د احد غزا بیانوي، او الله عز وجل پسې فرمایي اذ همت طائفتان ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
یعنی کوم وخت چې ستاسې څخه دوو ډلو د دې قصد وکړي چې بې زړه سي او د جنگ څخه وبېرېږي، حال دا چې الله د دوی دوست او کومک کوونکی دی او مؤمنان دي یوازې پر الله جل جلاله توکل کوي. یو د انصارو څخه چې په دغه دوو ډلو کې وو وایي چې دغه زموږ رهي کېدل او بیرته راګرځېده زموږ و ایمان ته زیان او تاوان نه دی رسولی، ځکه چې الله جل جلاله فرمایي والله ولیهما، الله جل جلاله د دوی دوست او کومک کوونکی دی. او وایي د دغه آیات په اوریدلو سره زه پوه سوم چې بیا هم موږ مسلمانان یو. او وایي چې د دغه آیات دغه جمله چې والله ولیهما زه په هیڅ شي نه ورکوم، ځکه چې دا د الله جل جلاله د طرفه شاهدي ده چې موږ مسلمانان یو. هو موږ ضعیفه یو او رهیس وو، مګر د الله جل جلاله شاهدي لوی او د قدر وړ شی دی. کوم وخت چې منافقان رهیس وه، عبد الله ابن حرام چې د جابر ابن عبد الله پلار دی په منافقانو پسې سو او کوشش کوي چې دغه منافقان په دغه باریک وخت کې خپل واجب وظیفې ته متوجه کړي او راوی ګرځوي. ورته وایي داسې مه کوئ، راسئ فی سبیل الله جنگ وکئ یا اقلا د خپلو ځانو څخه دفاع وکئ. منافقانو ویل که موږ په دې پوه سو چې خامخا جنگ پیښیږي نو موږ نه تلو، ستاسې په ملګرتیا مو جنگ کاوه. عبد الله ابن حرام ځینې راوګرځېدی او د ځانه سره ویل د الله دشمنانو الله مو ورک، الله عز وجل بخپل نبی ستاسې څخه مستغنی کی، یعنی تاسې ته به حاجت نسی پاتې. د دغه منافقینو په باره کې د سورت آل عمران 108 نمبر آیات نازل سو چې رب عز وجل فرمایي وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، یعنی د دې د پاره چې الله عز وجل هغه کسان ښکاره او معلوم کی چې نفاق یې کړی وو یا منافقان سوي وو او دغه تلونکو منافقانو ته وویل سو چې احد ته راځي د الله عز وجل په لار کې د کفارو سره جنگ وکړي یا لږ تر لږه د دشمن څخه د خپلو ځانو خپلو مالو او خپلو کورو دفاع وکړي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعليم الإسلام راديو